ځان ته خلاص کا نو ولا صبر کی زمارون الله شوم دے نه الله په دې سخی الله خو ما ته وی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ما نو غواړی چې درک خو ما ته وی اخو دا وی ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين دا دعا دا سوال عبادت دې چې ته ایمان کې او کدی نو غختلا او کبر دې وکړو دوزخ ته دې ذلیل او رسوا وردان او یې کنه غواړي رسوا کو کبر کې او مان نه غواړي رسوا کوم دې ذلیل کوم دې اخو ایمان او غواړي الله خو شوم نه الله سره خوار سشتا دا وب کافرانو وی چې ید الله مغلولا الله وی غلت ایدیهم بل یداهم دا الله لا سن فراخ دی الله سره خواش شتا الله غستل کیږي نه دا الله سره چې سدي هغه کمیږي نه نو شوم ته تکینا نو تبته خالی نه دی الله خو سخی ذات دی نو چې دا الله ته په در کې کینه او نیت دی چې یا الله نظم الزم چې ما ګناهونه معاف کړي دا الله خدا جمعات بیوت الله وتعالى شوی دی دا الله د عبادت کورونه دي دا الله د رضا کورونه الله خدا سے کور دي لکه د مون پشان بیت الله خو الله پکې اوسېږي نه عیاذن بالله خو الله ته نسبت دی د تعظیم او د عبادت بیک ولاړې نظم الا بزم چې الله زما ګناه معاف کړي الا بزم چې زما دعا قبول کړي الا بزم چې زما سوال قبول کړي رزق هم غوښته شي الا بزم چې مال فراخ روزي راځي الا بزم کې زما دعا قبول کړي ستا په در کې راسته تبیا دا خدای سخات او الله جوش رحمت تبیا ګو هغه مشوره واقع ده سړی بیت الله ته تاوید او لبیک وی دا لبیک خو چې سړی حجر اسود ته مخامخ شي لبیک اللهم لبیک بنشي لیکن په ذکر په حیثیت باندې چې سړی ذکر کوي لا اله الا الله وی او دا ذکر په حیثیت باندې کوي نو لبیک ویل شي خیر منم نه هغه چې تا کوم لبیک شروع کړو احرام سره بن شو اساس لبیک اللهم لبیک من نه دی لا اله الا الله و سبحان الله و دام یو ذکر دی دبه لبیک خو आवाज بو راته لا لبیک لا استاد لبیک قبول نه یو سړی وسره خوا کې روانو د आवाज غم اورید هر اورید وې دا خوا خورش دومره نو د आवाज چې راځي تا تکیږي تا ته اورې ویو وې دا خو چې د کله نه دلته چې غوام د आवाज ماته کیږي تو چې نه قبلي ځان سره ستړي کوي اسه تاوی کې بیت الله نو ځان ستړي کوي چې نه قبليږي ولې چې غوي او تاسو وې وې ډېر ګناګار ته خدای دې در لراغلم دې کور لا او دلته خدای ته میال تا ته حاضر او الله وستا حاضری قبول نه ده نو زه خو بار به ګناه کړی او دل ترا لما نو تما تبل درو خایچل تلاړ شم ما خدا درد الله سې کړی او دل ترا غلې کته تبل در معلوم ما ته خیال تزم خو صبرې ګم نه زبا خدای ته د خپل حاضری پیش کوم چې دې او نو چې د یو ځل لبیک وي نو فرشتي بو سره دو ځل आवाज ورکو لبیک لبیک ور اصل خبره ده نیت او د اخلاص نیت اخلاص پیدا کړه چې الله زتا ته کې راست الله ست عبادت ته کې نه او دایت اعتکاب یا کم عبادت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته لا په دویم کال د هجرت باندې روزه فرض شوه نو پیغمبر مبارک یو کال اعتکاف نه دی پرېخي دو کال